وی چې پښتنو ته چا خیرې کړې دي، چې پښتنو ته چا خیرې کړې دي، په دې مې ډېرې شوګیرې کړې دي. ټوله نړۍ کې هر انسان اخته دی، هم کې والله چې مسلمان اخته دی. څنګه کارونه مسلمانه کوي، الله خفه کې ته بې شانه کوي. ته ارمانونه د خپل مور قتلوي، بل په جایداد باندې خپل رور قتلوي. په ماشومانو دا ظلمونه ګوره، دا په پټو کې لاشونه ګوره. نن د هوا بچي قتلېږي ولې، لکه د وورې ویلې کېږي ولې. ټوله نړۍ کې څومره ښه یادېدو، د مینې ډک و پښتانه یادېدو. دا خو د ښکلې زندګۍ مالکه، بل خوا د علم د روشنۍ مالکه. دا به شي لویه او ډاکټره به شي، د قام خدمت پکړي ماسټره به شي. دلته هر څیز په خپل موده پخېږي، لکه چې بوټي کې میوه پخېږي. زړه مې راتنګ شو التجا کومه، خالقه تا نه تمنا کومه. زمونږ د زړونو محبت څه شلو، په مسلمان کې انسانیت څه شلو. دوی به نوم تورسرې خور ګڼله، دا به عزت د خپلې مور ګڼله. د پښتنو نه عزت چرته لاړو، دنګو شملو نه غیرت چرته لاړو. مننه. ته خو بچی د خوشحال خان یادېږې، ننګ او ناموس د ایمل خان یادېږې. ای د پاچا خان پیروکارو کې شاه، بس د روان په سمو لارو کې شاه. د باچا خان په پیروکارو کې شاه، بس د روان په سمو لارو کې شاه. تا ته د چا پښتونولي وښایم، بیا درته کم یو ابدالي وښایم. تا ته د چا پښتونولي وښایم، بیا درته کم یو ابدالي وښایم. تا نه د هر یو څیز صفت تللی دی، والله چې تا نه جوړ غیرت تللی دی. زمونږ دعا کې اثر پاتې نشو، بل مو د مینې نظر پاتې نشو. همدرد مونږ نه تاثیر ختم شو، بل مو احساس هم مو ضمیر ختم شو، بل مو احساس هم مو ضمیر ختم شو. ستاسو د احساس د ترجمه